السلام علیکم ګلونو زده کوونکو ښه راغلاست. هر کله راسئ خوشحاله یم چې جوړ روغ تازه او مزیدار ویاستئ. زه هم جوړ یم، خوشحاله یم، صحتمند یم. مننه زما ګرانو درنو خوږو زده کوونکو او ملګرو او دوستانو. بیا هم موږ تاسو چې لولو دا ځل د پښتو مضمون دی چې دوهم ټولګي. هیله ده چې تاسو سره به همدغه کتاب بیا هم موجود وي، در سره به وي کتاب. او موږ تاسو به دا ځل پنځلسم مخ به لولو. تر اوسه هم لا په ټوکه کې یو، خو البته د ټوکې تمرین پاته دی. نو دا ټوکه خو هم ډېره اوږده شوه چې ټوکه مخکې خلاصه شوه او لا پاته ده. نو دا ځل به موږ تمرین لرو. یو تمرین یو څه لیک سخت دی، خو وارخطا کېږي به نه. صرف هغه د دې په خاطر دی چې تاسو تورې زده کړئ. سمه ده؟ نو موږ به په 15 مخ باندې چې ستاسو په کتاب کې شته دی چې شی کوو، دا 15 مخ دی. دغه 2 تمرینه به حلوو او نور به بیا خدای پاماني کوو. بیا به د خیر سره بل لوست چې هغه زموږ تاسو اووم لوست راځي د ټولګي په هکله به وي، هغه به لولو او یو ځای به ډېر شیان د ټولګي په هکله سره څنګه کوو زده کوو. خو تاسو له یاده مه باسئ، مخکې له دې نه چې درس ته لاړ شو یو شی باید تاسو سره یو ځای ووایو. تاسې پوهیږئ چې خپل صحت خیال به څنګه ساتئ. ډېر زده کوونکي ما لیدلي چې د هغوی نوکان چې دي هغه څنګه وي، ډېر زیات لوی وي او هغو نوکانو کې بیا نو ډېر زیات خراب شیان هم جمع کېږي. نو ډاکټران وایي ښه به دا وي چې تاسو خپل نوکان همیش څنګه کوي، لنډ وساتئ. داسې هم نه چې هغه ډېر زیات وي چې بیا ستاسو نوکانو ته نقصان ورسیږي، خو په داسې یوه اندازه باندې چې درد هم ونه کړي او شیان هم پکې پاته نشي. ځکه خدای مکړه که چېرته ستاسو نوکان ډېر زیات لوی وي او تاسو ډوډۍ خورئ، نو جراثیم میکروبونه ستاسو د خولې له لارې بدن ته داخلیږي. نو کله مو چې بدن ته جراثیم، بکتریا یا نور میکروبونه داخل شو، نو بیا څنګه کېږي؟ خدای مکړه تاسو به ناروغ شئ. کله چې تاسو ناروغ شئ، ستاسو مور او پلار بیا در سره ډېر زیات په څنګه وي، په تکلیف باندې وي. نو ستاسو یو مسؤلیت دا دی چې باید د خپل ځان ساتنه هم وکړئ. سره له دې د ښوونځي جامې باید ټول هر وخت پاکې وساتل شي، منظمې کېښودل شي او په دې هکله موږ تاسو ډېرې خبرې هم کړې وې. سمه ده؟ آفرین. ښه، نو نوکان باید همیش تاسو پرې کړئ. کله خصوصا 10 ورځې یا 15 ورځې هغه ستاسو مربوط دی چې څو وخت یې پرې کوئ. نو باید خپل دغه نوکان کټ شي په ناخونګیر باندې، تر څو ستاسو د مرضونو سبب نشي. ځکه موږ غواړو چې خپل صحت هم صحتمند وساتو، باید مریضان نشو، د خپل ځان خیال وساتو. ځکه دا ټولنه، مور او پلار، ستا ټوله کورنۍ موږ ته څه کوي؟ ضرورت لري. که خدای مکړه ته ناروغ شي، موږ ټول در سره ناروغان کیږو. ښه ګلونو زده کوونکو، راځئ 15 مخ ته. موږ تاسو به دلته لیکل شوي دي چې زده کوونکي دي د لیکوال پښه لیک او لولم کلمې یا هجا څنګه کې هغه د هجا کړي. تاسو به هجا پیژنئ، او دغه چې د موږ هجا وایو. البته دا درس یو څه مغلق هم دی، خو موږ تاسو په دوهم ټولګي کې یو، دومره ورباندې هغه نه کوو، تاکید نه کوو. خو هجا دې ته ویل کېږي چې یو توری مثلا زه وایم انسانان. که زه مثلا چېرته ولیکم د انسان کلمه، تاسو وګورئ دلته انسانان. وګورئ دا یوه کلمه ده چې له تورو نه هم جوړه شوې او هجا نه هم جوړه. هجا آواز ته وایي. صحیح شو؟ ګوره ان یو آواز شو، صحیح شو؟ ان سا بې بل آواز شو. انسانان، نا او نان. وګورئ 1 2 3 4 انسانان، 4 آوازونو نه یا 4 هجاو نه جوړ شوی. دې ته چې وایي؟ هجا وایي. مثلا ښوونځی. ګورئ خو یو شو، ون بل، ښوونځی. دا نور هجا آوازونه شو. نو موږ دې ته وایو هجا. چې بیا موږ کله چې تاسو لوی شئ د خیره سره، تاسو ژبې لولوستئ، بیا په هغې کې تاسو چې وایي؟ فونټکس به وایي. فونټکس دا دی چې ځینې شیان دي چې هغه تلفظ کېږي نه
لیکل کیږي بیا ځینې لیکل کیږي تلفظ کیږي نه داسې مسلې پکې شته دی خو ما ویلې چې زه ډېرې خبرې ورباندې نه کوم مثلا ستاسو کتاب کې لیکل شوي دي چې لیکوال نو دلته لیکلي چې لیک او وال وګورئ لیک صحیح شو نو اوس څو هجاوې لري دوه لیکوال صحیح شو مثلا باغ چا څو لري دوه باغ او چا له دوو نه جوړ شوی دی صحیح شو مثلا کتاب او خانه له دوو نه جوړ شوی صحیح شو نو راځو ګورو چې پښه له څو نه جوړه شوې البته بیرته پښه له همغه پښې نه جوړه شوې صحیح دی که موږ تاسو فونټیکس ته واړوو نو بیا یو څو شی پکې اضافه کیږي همداسې لیک دلته وګورئ تیار شته دی لیک هم بیرته له خپل یو هجا دی صرف موږ وایو چې شی لیک بس لیک پښه ښه اوس راځو دلته لولم به د څو هجاونه جوړ شوی وي څو اوازونه به وي دلته ولم څو هجاونه جوړ شوی دی له څو هجاونه جوړ شوی دی له دریو نه جوړ شوی دی ولم ګورئ ول یو دوه او دای هم درې ولم نو تاسو ما مخکې مثال درکه د څه شي مثال مې درکه درته باغچه ستاسو په کتاب کې نشته خو زه درته مثال درکوم نو له څو هجاو به جوړ شوی وي تاسو ماته وایستې ګلونو زده کوونکو دا به له دوو هجاو نه جوړ شوی وي باغ به شي او بل به چی شي ورسره باغ به شي او چې به شي بل دلته به راشي موږ به چا اضافه کو نو باغچه له څو هجاو نه جوړ شوی له دوو نه نو همدې ته موږ تشاسو چې ویل کېږي هجا سمه ده ګلونو زده کوونکو ښه راځو بل تمرین دی چې په پنځلسم مخ باندې دی په هغه تمرین کې به موږ تاسو چې لیکو هلته موږ تاسو راته ویلی دي چې د ټوکې په متن کې هغه کلمې پیدا کړي چې هغه په واو باندې شروع شوي وي په څه شي باندې شروع شوي وي هغه په واو باندې شروع شوي وي موږ تاسو به راځو داسې کلمې به پیدا کوو چې هغه د واو په توري شروع شوي وي نو ما 4 دانې راغونډې کړي دي وګورو وویل په څه شي شروع شوي ده وویل په واو باندې شروع شوي دلته وګورئ په دې ځای کې دغه کلمه په څه شي شروع شوي په واو باندې نو بل چې دی وای هغه ماته وای نو وای کلمه هم په څه شي شروع شوي ده په واو باندې شروع شوي ده همدارنګه ګلونو زده کوونکي بل چې شی دی هغه ولم بل هم مونږ تاسو په څه شي کې شته دی په ټوکه متن کې شته دی چې په 14 مخ باندې دی هغه کې هم لیکلی و چې شی چې ولم او همدارنګه په 4 چې ما پیدا کړی هغه چې شی دی ولیکم څه شی دی ولیکم نو دلته هم لیکل شوي دي ولیکم وګورئ څو دانې مې پیدا کړه 4 دانې نو دا 4 هغه کلمې دي چې تاسو یې څه کولی شئ په واو سره پیدا کولی شئ موږ تاسو ته بل شی هم راکړي د زده کوونکو دي په نوبت د ټولګي مخې ته راشي او یوه ټوکه دي څنګه کې ووایي نو تاسو به څه شی وکړئ او بل هم شته دی مخکې له دې نه تاسو باید له خپلې کورنۍ سره کښېنئ ورته ووایه پلارجانه مورجانې یا خورکۍ یا ورورجانه تاسو به داسې چل وکړئ چې یوه ښه ټوکه به په نوبت سره تاسو ته ووایي تاسو وګورئ چې په دې ټوکه کې ستاسو مطلب یا کوم مفهوم پروت دی البته مور پلار یا هر څوک کوم کورنۍ غړی کله چې تاسو ته ټوکه وایي تاسو ورته غوږ کیږئ وګورئ چې په دې ټوکه کې کوم مطلب پروت دی هغه مطلب کوشش وکړئ چې په خپلو کتابچو کې څنګه کوي ولیکئ مثلا ما تاسو ته ټوکه وکړه د مالګې تاسو ته یاد ده نو تاسو باید په دې پوه شئ چې په هغه کې څه دی کوم درس پروت دی سمه ده او بل دا ده چې کله مو چې هغه ولیکه باید تاسو هم د خپل ټولګیوالو سره او یا هم له خپل کورنۍ غړو سره وګورئ چې هغه نور کومې ټوکې څنګه کیږي څنګه ټوکې کوي یا څه کومې ټوکې تاسو ته وایي نو یو بل سره به ټوکې وایي اما هغه ټوکې چې هغه څنګه وي هغه د مطلب څخه ډکې وي بې معنا ټوکې
هیڅکله نه منم. نه به تاسو واورئ او نه به تاسو وایاستئ، ځکه دا موږ وایو چې د چوکاټ څخه څنګه دي، بیرون دي یا هم بهر دي. درنو زده کوونکو، دلته زموږ تاسو په دې 14 مخ باندې چې تاسو موږ تاسو شپږم لوست کې و ټوکه، دلته ځینې کلمې شته دی چې یو سړی یو لیکوال ته ورغی، یو سړی یو لیکوال ته، یعنی څو نفر وو، یوازې یو نفر وو. یو لیک راته ولیکه. ګورئ د یو کلمه ذکر شوې ده، معنا دا ده چې یو سړی وو یو لیکوال ته ورغی چې یو لیک راته ولیکي. صحیح ده. مثلا زه وایم زما یو ملګری دی چې په څه کوي، یو ځای مکتب ته ځو. نو دغه کلمې دي چې هغه موږ ته څه ښیي، عددونه ښیي چې مثلا یو شی څومره په اندازه باندې. مثلا که زه وایم چې 2 نفره یو لیکوال ته ورغی، معنا دا ده چې 2 وګړي شو، څو لیکوالان شو، یو لیکوال شو. نو دا موږ ته دغه یو څه ښیي په دې ځای کې، عددونه ښیي. دا هغه صفتونه دي چې موږ ته اسم ښیي چې یا باید اسم څنګه وي، اسم څومره دی، لیک دی که ډیر دی. مثلا تاسو دکان ته ځئ، دکاندار ته وایي چې دکاندار ماما ما ته چې راکه بوره راکه. نو ته ورته څه وایي چې 2 متره بوره راکه، ما ته 2 متره بوره. آفرین. ګوري بوره په متر باندې نه خرڅېږي، هغه په څه خرڅېږي، په کیلوګرام باندې. وای ماما یا کاکا یا دکاندار کاکا ما ته بوره راکه، 1 کیلو بوره راکه یا 2 کیلو بوره راکه. خو که چیرته لاړ شي او تاسو چې اخلئ، تیل اخلئ، نو بیا به تیلو ته چې وایي چې 100 کیلو تیل راکه، 5 کیلو یا 2 کیلو د موټر دپاره یا ستاسو د موټر سایکل دپاره یا هم بایسکل دپاره. بایسکل تیل خوري؟ نه کنه. نو اوس د تیلو د مایعاتو دپاره موږ تاسو چې لرو، لیتر لرو. وایي چې وي ما ته 2 لیتره تیل راکه یا هم 3 لیتره تیل راکه، یا هم څوک اکثره وخت اوبه غواړي، کولی شي بوتلو په اندازه یې واخلي، خو هغه به چې وي په لیترو باندې وي. نو دلته هم یو په څه معنا دی، هغه نو اسمونه راته شماري چې څو نفره دي او څومره دي. ګلونو زده کوونکو، دا زموږ شپږم لوست و چې ټوکې مو ویلې، ټوکه مو زده کړه، ځینې تورې مو ویلې، هجا مو هم یاد کړه، او دا به تاسو ولیکئ، ټوکې واورئ او هم نورو ته ووایاستئ. ښې چارې، ښه وختونه، الله مو مل.